ولسمشر ماڼۍ وایي د طالب عباس ستانکزي غوښتنه د افغانستان د دښمنانو غوښتنه ده. د ولسمشر ماڼۍ ویان د واخان میناپال په وینا د افغانستان اساسي قانون د ولسمشر کاري دوره مشخصه کړي او افغانان بیرته 90 لسیزې ته نستنیږي. نوموړی پاکستان ته په اشارې سره وایي وسلوال طالبان د هغوی غوښتنې مطرح کوي، هلته کورونه او روزنځایونه دي او له هماغه ځایه د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنګیږي. د ولسمشر ماڼۍ ویان دا څرګندونې د طالبانو د مذاکره کوونکو ډلې د مرستیال عباس ستانکزي د هغه خبرو په غبرګون کې کړي چې هغه مسکو کې روسي چارواکو سره له ملاقات وروسته وویل د اشرف غني د حکومت دوام د سولې پر وړاندې خنډ دی. آقای غنی چون از راه غیر قانونی به قدرت رسیده به خاطر صلح باید آقای غنی این بهتر خود برش که استعفا بده و قدرت به نمایندای واقعی افغانستان اعلام بده. به خاطر اینکه فعلا مذاکرات جریان داره، در جریان مذاکرات بالای یک حکومت جدید اسلامی توافق خواهد شد که در بدیل حکومت اشرف غنی خواهد قرار گرفت. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي د پاکستان او ایران ستونزه د محمد اشرف غني سره ده، ځکه ولسمشر د افغانستان د نظام د بقا لپاره سینه سپر کړي. دوی وایي پاکستان، ایران او بهرنۍ استخباراتي ایجنسۍ خپلې غوښتنې د طالبانو په خوله مطرح کوي او د ولسمشر غني په بهانه د افغانستان د نظام د نابودولو ته کار کوي. د چارو د یو شمیر نورو کارپوهانو په باور افغان حکومت باید د جو بایډن نوي ادارې سره د دوحې د توافقنامې ټولي خلاف د وسلوالو طالبانو ټولي هغه خلاف ورزي شریک کړي چې دوی تر اوسه تر سره کړي او د کاذبې په فتح په غرور کې دي. ولسمشر غنی که مطلق وګورو هغه د سولې حامی دی، حتی د سولې اتل لقب ورته ورکولی شو چې دغه پروسه په لاره باندې واچوله. په تېرو شلو کلونو کې دا یو بېساري اقدام و. دا هغه مسله وه چې هېڅ چا نه ګاونډیانو نه په داخل کې کړی او نه نورو خلکو دا سوله نه غوښتله. همدا ولسمشر غني چې د سولې ته بستر آماده کړو، نړیواله اجماع یې رامنځته کړله، نړیوالو کې دا قناعت وکړو چې افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسېږي. طالبان هم یو هیواد ته پناه وړي، کله به بل هیواد ته پناه وړي. دا داسې یو وضعیت دی چې زه فکر نه کړم چې نتیجه بخش دې واوسیږي، مؤثر دې واوسیږي او موږ د کومې خاصې نتیجې ته ورسوي. نو که نن عباس ستانکزي کومه خبره کړې، که حکومت د هغې پر وړاندې کوم عکس العمل کوي، زه فکر کوم دا خاص ارزښت نه لري. په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغانانو له لوري عباس ستانکزي د یادو خبرو په غندنه او د ولسمشر غني او نظام په ننګه ډېرې لیکنې شوې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ستر فرهنګي سلاکار شاه حسین مرتضوي لیکلي چې د عباس ستانکزي خبرې د بهرنیو هیوادونو د استخباراتي سازمانونو دي. د فیسبوک او ټویټر غنو نورو افغان کارکونکو هم د نظام د پایښت لپاره د ولسمشر غني هڅې ستایلې او شیر محمد عباس ستانکزي د بهرنیانو جاسوس یاد کړی. د یادولو ده چې تېرونی په خپله ولسمشر غني ویلي و چې د مسؤلیت دا دی چې په دیموکراتیک ډول بل منتخب ولسمشر ته واک انتقال کړي او نورې غیر قانوني لارې به افغانستان له بحران سره مخ کړي.